الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب التوحيد ده شرح بسلسلة ده مبارك درسونو او غټ مقصد او هدف هغه د مسلمان عقیده واضحه کول. مسلمان د خپل الله مبارک بس عقیده لري، او مسلمان به د الله مبارک کوم عقیده نه لري. د ټول خبرې علی انسان ته معلومیږي چې کله د عقیدې په درسونو کې کینی او وایوري او زده کی او بیان کی. عقیده هغه مسله ده چې دې ته د بوډا، د ځوان، د خزي او د نارینه د ټول ورته ضرورت ده، او دې څوک نشتی چې هغه د عقیدې د مسلې نه بیزاره شي. د عقیدې نه چې بیزاره شو، د خود دین نه بیزاره شو، ځکه چې دین لن تعریف درې چې یو عقیده ده، یو منهج ده، یو فکر ده. په دې اخرنی درسونو کې مونږه باب شروع کړو، باب من حقق التوحید دخل الجنة بغیر حساب. د باب دې لپاره وړو چې چا توحید په صحیح معنی سره ومنو، او تحقیق د توحید دا دی چې اخلاص پکې او د شرک نه خالی. چې چا توحید دې سو دی به جنت ته داخليږي بغیر د حساب او بغیر د عذاب نه. اکم که خلق چې داخليږي به دا غي مسلې تفصیل شي. نن به ان شاء الله یو نوې باب شروع کوو چې دا سلورم باب دی په دې مبارک کتاب کې. مؤلف رحمه الله وی باب الخوف من الشرك، د شرک نه یره، د شرک نه یره کول. دا یو باب راوړي به بل راوړي به بل راوړي، نه د دې سوچ مکو چې د دې شاغلي کېدو چې څه ولیکل، بلکې دا مسله ټول په ترتیب را روانه ده. هر باب د بل باب سره یو تړونی. مخکې دا وی چې چا توحید په صحیح معنی سره ومنو او بغي کې اخلاص د الله لپاره خالص او د سړی په جنت ته نه وځي. استاد وی توحید صحیح منل دام دی چې ته یریږي د شرک نه. سودانه چې سړی توحید منی او خبره ختمه، توحید به منی په عمل کې یریږي به سنه، یریږي به د شرک نه. هغه باندې به دلایل راوړي د قران نه او د حدیث نه. نو دا ډیر قیمتي باب دی. کله کله یو انسان دا وی چې رزق پوره موحد ما بس خبره ختم شو نه. یو خو به ځان سره همیشه مهنت او کوشش کوي. په دې روان درسونه کې به تاسو بس هغه وړي وړي خبري ووري چې هغه ته ډیر مسلمانان ته خبروم نه دي چې د شرک په زمره کې راځي. نو توحید خو ته منلې دی، خو آیت یریږي د شرک نه وکنه، آیت د شرک نه ځان لري ساتي وکنه. تغیر پر دا باب راوړي. باب الخوف من الشرك، باقي کې اولنې آیت راوړي دي. وقول الله عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله چاته دا نه بخي چې هغه سره شریک جوړ کی، او د دې شرک نه علاوه چې کوم ګناه ده کله الله خو خو به بخي. د ډېر فائدمن آیت ته چې انسان به کې سوچو کې فکر وکړي د فائدو نه ډک دی. علي بن ابي طالب رضی الله عنه مبارک راضي چې هغه د آیت وریدونو خوشاله دوه د آیت ما ډېر خوشاله. خدا خبره ساتي چې په دې آیت کې خوشحالي د موحد د پاره ده، د مشرک د پاره خو بګیره ده. خوشحالي دي چې الله وی چې شرک نه علاوه چې کوم ګناهونه دي هغه به که زه غواړم او بخم، دا خوشحالي شو. شرک نه بخم دي کې يرم پرته
یعنی شرک هغه ګناه ده، هغه ګناه او د الله هغه نافرمانی ده چې هغه مهربان رب هغه د شرک نه بخي. دیز کی عقیده د ساتي، عقیده د اهل سنت والجماعت، حقیقی اهل سنت والجماعت او اهل الحديث او سلفیان، او دا منهج د صحابه کرام او تابعین چې مشرک چې کله شرکو کی او دا شرک اکبری نو الله نه بخي او دا همیشه د پاره جهنم ته لاړ. او د شرک نه علاوه چې کوم ګناونه دي هغه که الله وغواړي و به بخي، او کنه بخي نو دا غي په اندازه دا غي په مقدار به عذاب ورکی، خو بیا هم دا سړی جنت ته راځي. نو دا زموږ عقیده ده د قرآن او حدیث په رڼا کې چې د شرک نه علاوه یا د هغه ګناونو نه علاوه چې انسان به کافر کیږي، دا غي نه علاوه که چا څه ګناه وکړه نو دې د همیشه دپاره به جهنم ته نه ځي، او کله نو بیا به راوځي. دوی په مقابل کې بیا خوارج دي او مرجئه دي. خوارج هغه چاته ویل کېږي چې دوی په ګناه باندې دا ګناونه علاوه کوم شریعت چې ویلي چې دیونه سړی کافر کیږي، دا غي نه علاوه په ګناونو باندې هم سړی کافر کوي. او بیا مرجئه دي، مرجئه هغه دي چې هغه وایي چې داسې څه ګناه نشته چې سړی به کافر کیږي، بلکې هغه دا وایي چې ګناه د سره څه نقصان نه کوي. لا اله الا الله محمد رسول الله وایه، خپه په خپه باندې واچوه، ستا ایمان بالکل خوځیم نه. نو چا چې لا اله الا الله وی د مرجئه وی والعیاذ بالله، چې چا لا اله الا الله وی د ایمان دي سیده لکه څنګه چې جبرئیل علیه السلام ایمان دی، او د ایمان دي سیده لکه څنګه چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ایمان دی. نو هغه چې ایمان کمیږي زیاتیږي نه، او نه ګناونه ایمان له نقصان ورکوي. لا اله الا الله خبره پوره شو. دا په گمراهی کې دي، او دم په گمراهی کې دي چې په هر ګناه باندې سړی کافر کوي. نو شرک هغه ګناه ده چې الله سبحانه وتعالی نه بخي. سوال زړه کې دا راځي، یو سړی د زنا وکړه همیشه د پر جهنم ته ځي؟ نه، کله وړي بخي کنه بخي بخي. دا شرک ولې نه بخي؟ دا سوال دی. دغه جواب دی چې په دې عام ګناونو کې لکه زنا شو، غلا شو، بل څه ګناه شو، په دې کې د انسان خپل یو شهوت هغه پوره کول غواړي. په دې کې خپل یو شهوت پوره کول غواړي. هر چې شرک دی په دې کې څه شهوت نشته د انسان، دا خالص د الله په حق باندې الله سچول دي. لکه اوس یو سړی دی بت ته سجده لګي، په دې کې د کم خپل شهوت پوره کوي؟ هیڅ خپل شهوت نه پوره کوي، خو د شیطان هغه تمنا او دغه ارزو هغه پوره کوي چې د الله سره په عبادت کې مخلوق شریک شي. ځکه الله سبحانه وتعالی نه بخي. کله چې د انسان زنا کوله د دې دشمنی د الله سره نه کوله چې د الله په حق باندې لاس اچو، دای کړی دی چې د الله خبره نه ده منلې، دا صحیح ده. خو دومره ده چې غټ مقصد پکې د خپل یو شهوت پوره کولو، دغه شان په غلا کې خپل یو شهوت پوره کولو، د پلاني باندې چې گزارونه وکړو په دې کې شهوت پوره کولو، نور دې څه بس بیا ګناونه یادوا. خو په شرک کې د کم شهوت پوره کوي؟ نو په شرک کول محض د الله سبحانه وتعالی په هغه حق باندې لاس چول چې هغه د الله خالص او خاص حق دی. ځکه الله سبحانه وتعالی نه بخي، ذكر الله سبحانه وتعالى نبخي. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. دي ذكي ومسألة چې دلته خو الله عامه خبره کړې ده چې الله شرک نه بخي. نو شرک خو دوه قسمه دی، نو دغه تفصیل بیانو چې دا وړکه شرک ته یو غټ شرک ته. نو آیا دوانه شرکونه الله نه بخي کنه؟ دا یو بخي او دا بل نه بخي؟ دا سوال په ځل کې راځي. او دغه نه مخ کې چې دغه مسلې جواب وکړو د شرک په اړه کې او معمولی خبرې وکړو چې مو ته یو پیژنو چې شرک څه ته وایي. شرک په عربی لغت کې یو شی د بل شي سره شریک کول دي ته شرک وایي.
علماء دې تعریف کوي په عربی ژبه کې اتخاذ الشریک أي أن يجعل واحدا شريكا لآخر چې یو شی راولي د بل سره شریک کې لکه زماو د پلاني شراکت ته پکار کې یعنی ما وغسیو ما وغ شریک یو په اصطلاح کې او په شریعت کې شرک دی ته وایي د الله سره شریک جوړول د الله په الوهیت کې د الله په ربوبیت کې او د الله په نومونو او په صفاتو کې الوهیت خو موږ مخکې تعریف کړی دی یعنی عبادت چې د بندګانې کوي نو یو مخلوق د پاره د عبادت صحیح سور کول هغه الله سره شریک کول ربوبیت یعنی د الله چې کوم کارونه دي مرګ ژوند رزق ورکول باران راورول تدبیر کول د دنیا نظام چلول په دې کې وسره څوک شریک کول د شرک په ربوبیت کې به د الله نمونه او صفات چې کوم خاص نمونه او صفات دي د الله پاغي کې مخلوق شریک کول د الله سره د تشریک وي او زما د مسلې کې دي شي ډیرو ملګرو باندې لګي نوی لګي او ناشنا لګي او کې دي شي تنګوم شي او بورم شي د مسلو د لاسه وجه دا غیدا د چې د مسلې موږ نه دی ورېدلې مخکې دې سره موږ نه عادت اجبې د شرک ستوي توحید ستوي ربوبیت ستوي الوهیت ستوي اسماء او صفات ستوي دا زمونږ اکثر علما کرام الله دې رحمو کې هغه دا نه دی بیان کړی مونږ ته ځکه سره موږ نه عادت یو او ځکه سره موږ یعنی کیسو کې وګد کی راته دا مثلا نو بور کیږي سره خو چې کم سره توحید پیژني او د توحید فضیلت وته معلومي او د شرک هغه خطر وته معلومه چې رسومه خطرناک ګناه ده نو د ارمان کې چې دا قسمه خبرې ما په مخ اورېدې چې زما د عقیده د توحید شي او د شرک نه بالکل صفا شي مونږ ټول وس دا غواړو چې مونږ جنت ته نه نوځو بغیر د حساب او بغیر د عذاب غواړو کنه غواړو تاسو غواړئ کنه غواړئ دا غیر لپاره به یو کار دا کې چې ځان به د شرک نه ساتي خنو شرک څه وي خو دې مسلې به لازم راځي کنه زه غواړم چې جنت ته نه نوځم بغیر د حساب او بغیر د عذاب وي سیدا خو ځان به ساتي پاک د شرک نه شرک څه وي مخ نه پیژني لازم به د تفصیل کول غواړي کوم چې تاسو کوم او دقه شم جوور تفصیل او دقه شم واضح تفصیل کول غواړي چې خبر زموږ ذهن کې کینی مو خو صرف اوریدلې دي د مولیانو نه یا د مقررین او یا د مشرانو نه چې توحید او شرک بس صرف توحید ته کې اوریدل او شرک ته کې اوریدل الکه شرک څه ته وي بوت ته سجده لګول شرک څه ته وي بوت ته سجده لګول نو بیا خو په مسلمانانو کې یو مشرک نشته سم خیال کچه ته شرک دا شي بوت ته سجده لګول نو بیا په مسلمانانو کې مشرک شته نشته تو ته ځان د شرک نه ساته الحمدلله وي د شرک نه پاکي وي شرک وي څه ته وي ته پوښتنه څه ته وي قبر ته سجده لګول قبر ته سجده لګول دا اوس دې نه په شرک باندې شرک خو دې ته وي چې وسړی دا وي په الله می یقین دی او پتا می یقین دی دا خبر عام چری کنه چری دې مسلې درځو ان شاء الله تفسیر په دې چانه دې په وکړي د بچی په سر می دي قسمی د خزي په سر می دي قسمی شرک خدام دی د دې ډیرو خلکو په ذهن کې دا خبره پرته ده چې شرک څه ته وایي د قبر نه طواف کول او قبر ته سجده لګول دا شرک دی بس او چې دا د بکینی ته مضبوط موحد دی نه په شرک په مطلب باندې زموږ په ملک کې ډیر کسان دي چې ځان ته موحدین وایي مونږ توحید بیانو هغه هم نه پوهیږي شرک څه ته وایي په خپل شرک کړي ده په اسماء او صفاتو کې په الوهیت کې او بس دغه یو خبره کوي چې قبر ته سجده نه لګي قبر نه طواف نه لګي قبر ته سجده نه لګي قبر ته طواف نه لګي شرک صرف پدې کې ده نو چې څوک درته پوښتنه کوي شرک څه ته وایي لن تعریف دی ډیر آسان تعریف لري خیر د الله په کارونو کې د الله په خصوصیاتو کې یو مخلوق د الله سره شریک کول کاغه الوهیت مسله ده کاغه د ربوبیت مسله ده او کاغه د اسماء او د صفاتو مسله ده ورسېږي په کنه د قران او د حدیث پرانا کې دا مسله واضحه ده چې شرک په دوه قسمه دي د قران او حدیث نه ثابت دي یو ته لکېږي شرک اکبر او دویم شرک اصغر بعض علماء درې قسمه ذکر کوي خو نه معروف
چې کوم تقسیم دی نه غدوري شرک اکبر او شرک اصغر اکبر لوی ته وي او اصغر وړکی ته بیا تا فرق بیانو اول راځو د شرک اکبر لا چې شرک اکبر لوی شرک او لوی کفر دا کم یو دی لن تعریف دا دی چې خالص د الله په حق کې د الله سره مخلوق شریک کول لکه مثال په درکم دعا غوښته دا چا حق تر چا نه غواړي د الله حق ته چې کله د یو مخلوق نه دعاګانې غواړي او غتره مدد شوي دته د مخلوق شریک کې د الله سره خا نظرانه منخته یا قربانی حلاله د حق د چا د خالص د الله سبحانه وتعالى تر ولګي دي ساروي دي روان کوریا ذو بالله د پلاني بابا پدوم التدي حلال دي د شرک اکبر وای خالص د الله په حق کې مخلوق شریک کول خبي د فائدې د ساتي دا شرک کله ښکاری او کله پټ ښکار دي سي لکه دی بوتانو ته چې مشرکان سجده لګي دا پټ شرک ته ښکاری شرک ته ښکاری شرک قبرونو لتله دا غین طواف کول او غی ته سجدي لګول د ښکاری شرک ته پټ شرک ته ښکاری شرک یا رسول الله مدد چغوال ښکاری شرک ته پټ شرک ښکارا به دا شرک پټوم کې دیش لکه یو سړی دی او توکل ځان بسپاری چاته الله ته یو سړی دی ځان سپارلې د مخلوق ته په دې کې د الله سره مخلوق شریک کړي خدا ښکار شرک ته پټ شرک ته دا پټ شرک ته به دا خبره ساتي چې دا شرک کله په عقیده کې راځي کله په ویناګانو کې راځي او کله په اعمالو کې راځي په عقیده کې دي سي راځي لکه یو سړی دی د پیغمبر په باره کې وایي چې دا غسر علم الغیب دی پیغمبر سره سره علم الغیب دا شرک وس عقیده کې دی که په وینا کې دی که په عمل کې دی عقیده کې دی دا شرک اول تقسیم دا شو چې یو لوی شرک ته بل وړوکی شرک دی بیا دا لوی شرک چې کوم دی شرک اکبر دا پټوم دی او ښکارم دی او بیا بل تقسیم پکې دا دی چې کله په عقیده کې کله په وینا کې او کله په عمل کې عقیده کې په مثال دغه واله او دا خلن سبا یعنی د ډیرو صوفیه غونته کې خلک چې کم دی او دا قبر پرست غونته کې د دوی دا نظریه د عقیده ده چې پلانې ولی الله د تم پتشتي چې سبب سکی نو دا شرک د شرک اکبر ځکه چې علم الغیب خالص حق د چا دی د الله سبحانه وتعالى شرک اکبر شو ښا په اقوالو کې یو سړی وی یا رسول الله مدد د شرک ته پس کې په اقوالو کې وینا کې شرک په وینا کې یا رسول الله مدد پلانی را ورس پلانی بابا را مدد شي د شرک ټول په اقوالو کې په ویناګانو کې به د دینه بعد شرک په عمل کې او در ډیر زیات دي ټول نه زیات شرک په څه کې راځي په افعالو کې راځي لکه یو سړی دی د غیر الله په نومي ساروي حلال کو د غیر الله په نومي ساروي حلال کو یا غیر الله ته اوریاذ بالله سجده ولګوله د شرک ته ښکارا کپټ ښکارا بیا څنګه بیا به کې سره په عمل کې ښکارا دی او په څه کې دی عمل کې دی تاسو رسې زمو په دې مسلو کنه که واضح نه زما د مسلې نو ما ته وایي زه دینه ته خوازه کو او زه کوشش دا کوم مهنت دا کوم چې موږ په دې خبره باندې ورسو چې شرک ستوي ځکه چې د دې ګنا نه الله موږ وساتي نو بیا امید خو د الله نه ساتو کنه چې د پلانې بل الله به وبخي خو چې څوک په دې ګنا کې اولیاذ بالله مړ شو نو تاسو غایت ووریدو ان الله لا یغفر یشرک به الله دغه انسان نه بخي چې هغه په شرک باندې مړ شي نو دا ولنې قسم شو دویم قسم دی شرک اصغر او د دې تعریف دا دی هر هغه لار چې ته شرک اکبر ته رسي دا شرک اصغر دی او په قران او حدیث کې هم راغلي چې دا شرک دی خو شرک اکبر ته نه رسي په دې ډول مثال درکوم او دا ته فائدہ منه خبره کوم شرک اصغر اکثر په هغه کارونو کې راځي د دوه خبرو د لاسه راځي یا د سي اسباب جوړول دی او کار د پر چې الله نه جوړ کړي
لکه بیماری، یو انسان بیمار شو یا یو انسان نظر شو، د نظر د اثر د ختمولو د پاره الله دم خوله د مونږ ته په شریعت کې دم شتي، دوايانې استعمالول شي، خو تعویذ استعمالول شي نشي. تعویذ استعمالول یو دسی سبب ته استعماله د یو شی د ختمولو د پاره چې هغه سبب الله نه دی خوله. او په دې ان شاء الله خمس مثالونه مخکې راشي. یا د شرک اصغر ال راضی چې کله یو انسان د یو مخلوق دومره قدر وکي چې هغه مقام نه اوچت کی خدای الله مقام ته نه رسوله. دا خبره ستې کله الله مقام ته ورسو به کم شرکی، بیا خو شرک اکبری دي چې د الله مقام ته نه رسوله. مثال لکه یو سړی دا وای زما دي د خپل خزي په سر قسم، اوس دا د غیر الله په نوم قسم دی، دا شرک دی. خدا سره کچرته دا وای چې ما خدا عقیده نه ساتلې چې زما د پلار یا زما د مور یا زما د خزه یا د پلانی سه په نوم چې می قسم وخړو چې دی والله یو شان دی، نو دا شرک اکبر نه دی، حکم شرک شو، شرک اصغر شو، وړي کې شرک پرې وته. نو دا فائدہ من خبره ساتي چې غالبا شرک اصغر چې کیږي د دوه خبرو د لاسه کیږي. یو دیسی سبب جوړول چې الله دغه سبب نه جوړ کړي، او یا یو مخلوق قدر دومره ډیر کول چې د خپل درجې نه اوچتول خدای الله درجې ته رسول کنه رسول نه رسول، ځکه دې ورسول به خو شرک اکبر شو. او په دې ډول مثالونه در کوم چې خبره خوازه شي. او ان شاء الله په دې روان درسونه کې مؤلف رحم الله په دې هر مسله باندې جدا جدا باب یې خو دی، باغې باندې حدیثونه راوړي. لکه حدیث کې درځي امام ابو داود رحم الله دا حدیث راوړي، من حلف بغیر الله فقد كفر واشرك. چا چې د الله د نوم نه علاوه د بل چا په نوم قسم وخړو نو یې کفر وکړو، یې سو کو شرک وکړو. قسم د الله نه علاوه د بل چا په نوم خړل دا په دوه قسمه دي. دې سړي چې قسم وخړو د پلاني سي په نوم باندې، نو دنه موږ سوال کوو چې ته دا قسم خوري ستاسو عقیده د څه نظریه ده؟ عقیده وی دا د څنګه چې الله دې د غشنداد او ریاض بالله، نو دا قسم د غیر الله په نوم د کفر اکبر او شرک اکبر دی. کچرته دوی چې نه بس یو قدر او احترام کوم د الله درجه ته نه رسوم، نو به کم شرک دی، به د شرک اصغر دی. بل مثال پیواله معمولی ریاکاری، دې تفسیر روان دي. معمولی ریاکاری چې ډیر شي د شرک اکبر ته رسي، خو معمولی ریاکاری د شرک اصغر دی. یا دغه شان یو سړی دا وای سچ الله وړي او سچ ته وړي، سچ الله وړي سچ ته وړي. د خپل ورونو خويندو مشرانو کشرانو ټول ته د زړه د کومې نه دا چې توحید د درسونه ډېر په غور سره اوري. ګوره ډېری خبرې دي چې موږ ته خبر نه وغه په شرک کې راځي. دا عامه خبر زموږ په معاشره کې چلیږي، بس سچ تاسو وکړو صلی الله وکړو ور الله دې شریک کړو کنه. پتا می یقین دی او الله می یقین دی، په الله بشي پتا بشي ټول دي کې نه راځي. الله بشي او پتا بشي، الله ته مسترګي دی او ته ته مسترګي. دا د شرک اصغر په زمره کې راځي، د شرک اصغر په زمره کې راځي. دې علاج څه دی؟ هغه په روان درسونو کې تفصیل راشي. علاج دا دی چې ته به دې خبره کې چې پتا می الله می یقین دی او بیا می پتا یقین دی، بیا می الله بشي او بیا به پتاش د الله نه امید دی او بیا مستانه امید دی. صحیح هیڅ خبره نه، خو بنیادی مسله خو الله په لاس کې ده. او ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناس په مجلس کې وکړو ته یا رسول الله ما شاء الله وما شئت، یا رسول الله چې الله وړي ستاسو وړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وسش اجعلتنی لله ندا، د الله سره شریک. الله چې سو وړي هغه کی مخلوق څه شي دی. دا یو مثال شو، نور مثالونه مر روان دي. یا دي سي لکه اوس یو سړی دی په کوډګر په جادوګر په پالګر په سلاړ،
او دی ول دا عقیده د نه چې د علم الغیب پیژني دا عقیده نه دیم په شرک اصغر کې واقع دی او کچرته دا عقیده ساتل چې د سره علم الغیب شته نو به کوم شرک دی به شرک اکبر دی دې ټول مسلو وضاحت به ان شاء الله راځي پر روان درسونو کې الله دې موږ له برکتي وګت ژوند راکړي چې د الله سبحانه تعالی بندگی پکې وکړو د دې مخکې چې د کتاب د مسلې ته ووړو په شرک اکبر او په شرک اصغر کې څه فرق دی دا یاد ساتئ دا هم مسله ده شرک اکبر انسان وباسي د اسلام نه او د کافر شو مرتد شو او شرک اصغر دلاسه یو سړی د اسلام نه وزي نوزي دا ولنه فرق شو شرک اکبر دلاسه د اسلام نه وزي د شرک اصغر دلاسه د اسلام نه نوزي دویم فرق دا دی د شرک اکبر دلاسه ټول نیک اعمال بربادي او د شرک اصغر دلاسه صرف دغه عمل بربادي په کم کې چراغلی لکه یو سړی دی را مدد شوی د الله نه علاوه بل چاته چې هغه مړلې او هغه سني شي کولای دا شرک اصغر دی که اکبر دی شرک اکبر دی دې دلته ټول اعمال برباد شو دا ډېر خطرناک خبره یو سړی دی شپېته او یا کاله د الله بندگی کړې ده شپېته او یا کاله قسمه قسم عبادتونه کړي او قبر لاړ یو سجده وته ولګول شپېته او یا کاله عبادت ټول تباہ او برباد شو دریم فرق دا دی چې شرک اکبر والا به همیشه په جهنم کې شرک اصغر والا به همیشه په جهنم کې نه اوس که زه تاسو نه دا تاسو کوم آیت کې الله سوي چې الله شرک بخي نه بخي نو دې کې څه مطلب شو چې شرک اکبر والا به همیشه په جهنم کې شرک اصغر والا به همیشه په جهنم کې نه اصغر والا او صحیح شو ورسېدم پاغه باندې تاسو جواب دې سوال په اصل کې نه رسیدلی او جواب دې سوال ورسېږي جواب آسان دی جواب دا دی لکه څنګه چې دا چې ورورو چې د ګناه په درجه کې شو د شرک اکبر نه علاوه کدا تعبیر موږ لک بدل کو ندي سی وسې چې الله بیام نه دی بخله الله بیام نه دی بخله هغه عذاب ولا ورکو بخله خو یوم نه دی مته سنت ته پوس کو چې د شرک اصغر والا چې د جهنم نه روزي شرک اکبر والا مشر پر په جهنم کې پاتې شو او الله وی زه بخمنه نو دا څنګه جواب ده چې الله خو بیا هم نه دی بخره شرک اکبر والا خو لار جهنم ته عذاب هم دی همیشه دی شرک اصغر والا لار جهنم ته عذاب دی بیا روتو خو عذاب وته ملاو شو بخانه وته ملاو نشوا اوس پور سیدو کنه سلورم فرق داري چې شرک اکبر والا د مال او د وینه حلاليږي په دې شرک اکبر سره او شرک اصغر سره نه ځکه چې د بیا مسلمان دی د مرتد سزا په شریعت کې څه ده مرګ دی د وینه د څه حلال شو شرک د لاس حلالي خدا مشرک هغه مشرک چې شرک اکبر کړي چې شرک اکبر کړي شرک اصغر نه د یو څو فرقونه دي ځان سره یاد ساتئ د آیت کې الله سبحانه وتعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء د دین علاوه چې الله وي سدي هغه کې دي چې زه وبخم نو فائدې ده ساتي چې شرکم الله بخي شرکهم الله بخي په شرط دی چې د مرګ نه مخکې توبه وباسي او الله ډیر مهربانه بادشاہ دی ګوره د ټولو نه غټ ظلم دی چې ته د الله سره د الله په حق کې مخلوق شریک کی به د تم بخي خو کته بخانه وړیاله دا صحابه کرامو چې د ایمانونه راوړیو او الله ول د اوچتي درجه ورکړي دوی مخکې شرک کړو کنه وکړي کړو بازو بکې نو کړي
شرک کړه الله او دغه شرک صرف ونه بخونه شرک او ته وبخو دومره اوچت مقام ولور کو چې هغه د پیغمبرانو نه بعد بل چاته نه دی ملاو شي هلکه وی شرک کړو نو الله مهربانه بچا چې شرک بخینو د نور ګناونه بخي خدای لپاره د لازم ده چې د توبه به هغه توبه چې هغه به خالص توبه په بل ځکه الله سبحانه وتعالى دا خبره کړې د مؤلف رحم الله هدایت نه راوړي انه من یشرک بالله چې شرک کو د الله سره فقد حرم الله عليه الجنه الله په جنت سکو حرام کو او مأواه النار او د همیشه لپاره لار جهنم ته ولعیاذ بالله وبل ذکر الله وی ومن یشرک بالله او چې شرک کو د الله سره فكأنما خر من السماء لکه دې چې رولې د کوم زینه د اسمان فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق یا مرغان وتختو یا سلی بوت دس یو لري زیته رواچو چې د جسم هغه اندامونه غرسه ټوکړي شو ریزه شو دا شرک مثال له بس خلک وي تاسو ولې به توحید او د شرک په مسله پورې ختی الله و چې شرک کو لکه د اسمان نه چرولې د زمکه ته خچ د اسمان نه رولېږي زمکه ته بده کې سروغ پاتې شو هیڅ پکې پاتې نشو د ملاغه تیرې مات شو د ملا تیر چې مات شي او خبر ختم شو نو کوم سړي چې شرک کو د اسلام غ تیرې مات شو د توحید غ تیرې مات شو او چې دا مات شو چې ملای ماته شو د توحید نو دغه پاتې شو خو د اسلام غ ملای ماته کړه د توحید غ بنیاد ختم بیا به نه دی پاتې اسلام زما په دغه خلکو باندې د زړه ډیر وسوځي چې دا ځان ته مسلمانان وای کلمه ګو مشرک دي ته وای چې کلمه وای او مشرک سړي په زړه وسوځي چې دیم په دې ارمان ناست چې الله ما بخي او الله ما له جنت راکړي او ځان توا کړی د په شرک پروت دا غینه باندې آیت راوړې وقال الخليل عليه السلام خلیل علیه السلام څوک دی ابراهیم علیه السلام او الله په قران کې دا خبره کړې ده واتخذ الله ابراهیم خلیلا ابراهیم علیه السلام د الله سبحانه وتعالى خاص دوست دی ابراهیم علیه السلام دا خبره کړې ده والله بیان کړې ده په سورۃ ابراهیم کې وجنبني وبني ان نعبد الاصنام ابراهیم علیه السلام دعاګانې غوښتي یو دعا په کې دا غوښتلی و رب اجعل هذا البلد آمنا وسورة ابراهيم کې شته چې یاله دا خار د مکی خار امن ولا خار وګرځي نو بيدوي وجنبني وبني ان نعبد الاصنام او یاله ما او زما زامن من د بوتانو د بندګۍ نه لري ساته او د بوتانو د بندګۍ نه من بچ ساته دا ایت دلته ولې راوړو خوازه دي عنوان د باب یخود دی وی باب په بیان د دې کې چې شرک نه ویری نو ته ته ابراهیم علیه السلام ته وګور څنګه یری د دې لپاره دلته راوړو وجنوبني وبني ما او زما اولاد زامن نو زامن دغه سودی دوا اسماعیل اسحاق علیهم السلام خو مراد دلته دغه دو زامن ندي مراد دلته هغه اولاد دي کوم چې د په دې سلسله کې راځي نو به سوال دی چې الله خو د پیغمبرانو دعاګانې قبلي کنه قبلي لازم نه چې هر دعا د پیغمبرانو قبول شي دا مې د ساتي ځکه چې بعض خبره الله په تقدیر کې دي چې لیکلي دي اوس ابراهيم عليه السلام خو دعا غوښتي چې الله زما په بچو کې او یا زما بچی د شرک نه ساته نو داغه په دې بچو کې خلکو شرک کړي ده کني ده کړي د بوتانو بندگی کړي ده کني ده کړي نو دلته مطلب دا شو چې ابراهيم عليه السلام خدای دعا غوښتلې ده خدای الله په دې کې حکمت او چې دی ولر ټولو مبارک نه ده قبول کړي دی ولر ټولو مبارک نه ده قبول کړي لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا دعا غوښتې ده او صحیح بخاری کې د روایت ده چې الله زما امتیانو په منځ کې با یا زما امتیان به د یو بل سره نه جنگي د یو بل سره چې هغه په منځ کې جنگ نه بغض نه حسد نه د دعا الله نه قبول کړي دي کې حکمت د الله سبحانه وتعالى امتحانوم دغه دي نو دي چې الله سبحانه وتعالى د ابراهيم عليه السلام د دعا د بازو په حق کې قبول کړي ده د بازو په حق کې
نه ده قبول کړي. وجنبني وبني ان نعبد الاصنام. ابراهيم التيمي رحمه الله وی یو غټ امام تیر شوی ومن يأمن البلاء بعد ابراهيم عليه السلام. د ابراهيم عليه السلام نه بعد بسوق په امن کې شي او مطمئن به چې زه نه یریږم چې امام الموحدین ابراهيم عليه السلام یریږي په ځان باندې او وی چې الله ما د شرک نه لري ساته نو موت به څنګه وایو چې موږ خپه خاو ټیټ موحدین یو موږ نه یریږو. مؤمن همیشه په ځان باندې یریږي. ابراهيم عليه السلام امام الانبیاء خو بیا په ځان باندې یریږي. امام الموحدین د په ځان باندې یریږي. ګوره همیشه ځان ته د کوتاهی نسبت کوه. کله چې ته دا وی کنه چې زه ټکه ډېر خطرناک دی د انسان تبا کوي او زه ټیټ موحد یم موږ ته څه مشکل نشته جی دا سره ډېر په نقصان کې پریوسی. صحابه کرام مبارک ابن ابي مليك رحمه الله وي ادركت 30 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ما دیر صحابه کرام لیدلیو او سره ملاو شوم كلهم يخاف النفاق على نفسه. هر یو به یریدو د منافقت نه چې ځکه چې منافق شوی. دیر صحابه کرام دیر شوی مالی دي صحابه کرام چې الله دغه مبارک وي رضي الله عنهم ورضوا عنه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الله عزت راضي شه هغه کسان چې الله عزت راضي ما پیغمبر وته تاسو جنت یعنی هغه یریږي په ځان باندې منافقتنا. او ځکه کله چې حنظله رضی الله عنه ملاو شو د ابو بکر صدیق رضی الله عنه سره ابو بکر وته څنګه حنظله وی نافق حنظله منافق شه او ته تاسو ته وچت مسلمان وي موږ د پیغمبر سره ناسي د جنت او د جهنم تذکری کی د ایمان بل شي بیره شکر کې د بچو سره کینو خاندو غب شپ لای کور کې د بچو سره د خبره غته منافقت ښکاري. رسول الله صلی الله علیه وسلم په سلاړو هغه پوه کو چې نه د منافقت نه. عمر بن خطاب رضی الله عنه په حذیفه بن الیمان رضی الله عنه پس ورغه. حذیفه هغه انسان دی چې د تولیکي صاحب السر رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم رازدار ملګری د پیغمبر رازونه مې د سره پراته. یو څو نمونه د منافقانو الله سبحانه وتعالى پیغمبر ته خوري پیغمبر حذیفه ته خوري. به چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شو عمر بن خطاب رضی الله عنه پیر ورغله و د خوا او تاسو ته کو اداره نه ما چې ماته دغه منافقانو غنمونه خو خیدا خو یو راز دی چې تاسو سره پروت ته خدای وته وي هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من سمى من المنافقين. پیغمبر چې د کوم نمونه غسته به زمانو مخ نشته کړه صرف دغه راته وایي چې او یا نه بس. عمر بن خطاب رضی الله عنه دا نه چې پیغمبر په خبره یقین نشته چې د جنت ته ځي او د سره الله مبارک الله چې ته کمزوري ورکړي بغي یقین دي خدای خپل ځلا غي اطمینان خډيري او د مؤمن شان چې د یریږي په ځان باندې د همیشه ځان ته د کوتاهی نسبت کوي. ابراهيم عليه السلام هغه انسان وی وجنوبني وبني ان نعبد الاصنام. زته سنت تاسو کوم ځان له جواب ورکړي الله گواه کې جواب ورکړي تکم ورځ په دعا کې دا ویلي چې الله ما د شرک نه لري ساته. تکم ورځ ویلي چې الله ما د بوتانو د بندګۍ نه لري ساته. زه او د بوتانو بندګي پلار زما مسلمان نکمي مسلمان په پښتنو کې او زمونږ په شان اسلام او زمونږ په شان دینداری زبو صلی الله دایم چې الله ما د بوتانو د بندګۍ نه ساته. د حالي او الله چې ویل ټیکنه نه د توحید نه خبره او نه د شرک نه خبره. ابراهيم عليه السلام الله تداو دا د نیکانو خلقو طریقه ده لکه په سوره البقره کې الله سوي واذ قال ابراهيم ربي ارني كيف تحيي الموتى. ابراهيم عليه السلام الله تو يلا ما تو خطر مړي څنګه ژوند دي الله ته ولم تؤمن ایمان دي بنشتي نه
قال بلى ولكن ليطمئن قلبي یله چې د زړه د اطمینان او د ایمان می خډیر شي ایمان مشتي خو چې وینم ایمان به می خډیر شي مؤمنان کوشش دا کوي د ایمان د ډیرولو او یریږي په ځان باندې نو چته په دې نظر ځان ته ونه ګوري چې موږ هم سوق یو بلکې همیشه ځان ته د کوتاهی په نظر ګوره او د مسلمان طریقه ته لنډوغه مغه ده چې کشر د تمیلو شي و زمانه خله ګناونه کم کړی دي کم مشر د تمیلو شي زمانه خله نیکیانی به ډیری کړی او ځان کمزورې ګڼه د پدې بعضو ملګرو کې مالې دي چې د عجب غونته کې بګرای شي ګان ځان ته تعجب په نظر ګوري الله دې قسم خورم په الله دیسی کسان زه پیژنم شخصي بلکې موږ سره په درسونه کې پاتې شي یو الله دیسی دین لري کړی دی چې نو ته توفیق ملويږي د قران د حدیث ته ورېدو د منځونه غ توفیق ته الله د بازو نه غسته په دې د نکړي چې زما عقیده مې توحید د کړي د ځان ته سلفي مو زما چې د ګیره د مونږ کوم زدا کوم نه همیشه به ځان ته د کوتاهی په نظر ګوري چې زه کمزور یم نه به کوشش او مهنت کې الله دې مونږ کې د صفت پیدا کړي ان نعبد الاصنام صنم اصنام جمع د صنم ده او صنم په عربی کې څه ته وایي بوت ته وایي یو صنمي یو وثني او فرق یې ساتي وثن هر هغه شی ته ویل کیږي چې د الله نه له دغه بندګي وشي کاغه هر شی کاغه بوتي کاغه کاني کاغه ونی ته څه ویل کیږي وثن او صنم بوت ته ویل کیږي چې انسان په شکل باندې جوړ شي دغه نه باندې حدیث راوړل او فی الحديث دا حدیث امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړل او په دې کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دي ته وکړي اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر صحابه کرامو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وی زه چې د کمی خبرې نډیر یریګم پتاسو یا د کمی خبرې د لاس ډیر یریګم هغه شرک اصغر دی ګور صحابه کرامو ته وی فسئل عنه چا ته پوښتنه یا رسول الله شرک اصغر څه ته وی الریا ریاکاری د شرک اصغر دی د حدیث کې یو څو مسلې اولنی مسله د پیغمبر مینه محبت د دې امت سره چې ورته وی زه پتا سو یریګم دویمه مسله دې لپاره د حدیث راوړل چې وګوره صحابه کرام څومره اوچت انسانان دي خو بیا په پیغمبر یریږي په نو چې په وی باندې یریږي د شرک په مسله کې نو موت به څنګه په امن کې شو موت به څنګه نه یریږي په دې مسله کې دریمه مسله د حدیث ده ثابت شو شرک الاصغر پیغمبر وی شرک اصغر مطلب دا شو چې شریعت کې شرک اکبر ومشتي ځکه خو شرک اصغر یاد کو نو دا تقسیم چې کوم موږ لکسات مخکې ذکر کو چې شرک اکبر او شرک اصغر دا زمونږ د خپل جیب نه نه بلکې دا په شریعت کې ثابت دی وی شرک اصغر سره او اداري اکاری ده حدیث کې دا مسله ده ساتي چې صحابه کرام خو چت موحدین دي د پیغمبرانو نه بعد پدې کې څه شک شته نشته بیا په ولي پیغمبر یری جواب شیطان ډېر هرسناک دی چې انسان گمراه کی او د ټولو نه غټ هرس دی چې د توحید په دې مسله کې گمراه کی لکه اوس یو سړی دی دروغ وایي یو سړی دی الله سره شرک کوي د شیطان کم یو وخت د شرک چې کوي دغه ډېر نه وخت کم چې دروغ وایي او دروغ وي نو کې دې الله توبه دې ځکه نه ده او چې شرک وکړو نو یو خو ګوره په دې انسان باندې د الله په حق کې کوم چې د الله خاص حق دی د انسان په دې را ګرم کو چې په غیبه لاس واچي دویم د شیطان ته خو په دې چې همیشه لپاره جهنم ته ځم نو د ځان سره د انسان هم بو غواړي دا پته چې کله دروغ وي یا د دوکه ورکی الله به په خبره راوځي خو په دې سي ګناه کول غواړي چې د بیا د جهنم نه راونه وځي نو ځکه دې کې پیغمبر وایي وی ریاکاری څه ته وایي مختصر به دا خبره ذکر کو الریا دا غستشه د رؤیه نه او رؤیه په عربی کې کتو ته وایي لیدو ته وایي
نو د ریاکاری د دین غسته شوی ده. لکه یو سړی دی بندگی کوي د الله د دې لپاره چې خلک ویني، لیدو ته پر به کې سوې رؤیت، نو د دین ریاکاری غسته شوی ده. یو سړی دی بندگی کوي د الله سبحانه وتعالى چې دا پلانې می ویني، دا څه شو؟ ریا. خدا شرک اکبر دی که شرک اصغر دی؟ مطلق ډایرک په دې جواب ورکو چې اصغر دی که اکبر دی کنه ګورو بوته ها کتب وته غواړي. دا فائدې ده ساتي. ریاکاری په دوه قسمه ده، یو ریاکاری شرک اکبر، دویم ریاکاری شرک اصغر. معمولی ریاکاری د شرک اصغر دی. څنګه سره اوس معمولی او په ډیره کې څه فرق کوي؟ زه د فرق ذکر کوم. یو سړی دی موس کوي، ولی کته د موس د پلانی د پاره سوچا د پلانی د پاره. یو سړی دی موس کوي وير موس د الله د پاره کو، خدای وسره مزل کیږي چې پلانې می ویني نو صفت به می موکي. په دوه کې فرق شته کې نشته؟ شته. دا ولنی چې کوم ریاکار دی د په شرک اکبر کې واقع دی، او دا دویم چې کوم ریاکار دی د په کوم شرک کې واقع دی؟ د په شرک اصغر کې واقع دی. دا فائدې د ساتي چې کچرته یو سړی دی لپاره عبادت کوي چې خلک می ویني او طریقه نه د عبادت زده کینو، دا ریاکاری نه ده. دا ریاکاری نه ده. حدیث کې دا راځي په صحیح بخاری کې دا حدیث ته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم منذ خو صحابه کرامو ته بيدوي فعلت هذا، ودا کار مې دې لپاره وکړ چې تاسو زمانه منځ زده کړئ. نو کې یو سړی اوس په منځ ودرېدو او د الله لپاره کې خو یو نیت پکې دا دی چې د پلانې ماته ګوري چې ډیر نه زده کړي. دا ریاکار دی؟ نه، دا ریاکار نه دی. نو د ریاکاری دوه قسمه شو، یا ریاکاری شرک اکبر کې برازي او یا ریاکاری په شرک اصغر کې راځي. دې مسلې راځو چې ریاکاری عبادت فاسده یو کنه، دا هم مسله ده او زه ته مختصر بیانو. په عبادت کې د ریاکاری راتله د دوه قسمه دي، د عبادت په بنیاد کې او د عبادت په منځ کې. یو سړی منځ ته پاسې مسوتن منځ درځي د اول نه د کور نه چې راوتو د نیت د ریاکاری یو پلانې می ویني، پلانې وګوري، پلانې می صفاتو کی، پلانې پر له دنیا راکی، د دې پر راوته. نو د عمل بنیاد سره ریاکاری ده. د عمل د اول نه مردود دی، الله نه قبلې. حدیث کې درځي چې الله وی، حدیث قدسی دی، انا اغنى الشركاء عن الشرك، زه بیزار یم شرک نه. من عمل عملا، چا چې دې سي عملو کو چې ما سره پکې بل څوک شریک کوله ریاکاری پکې د نراله، ترکته وشركه، دیم پرې دم شرک ولم پرې د عمل الله بالکل نه قبلې. خدویم د عبادت په منځ کې شرک راتله. یو سړی دی منځ ته ودرېد، 2 رکعات یې کړیو او په 3 رکعات کې ریاکاری رااله. په 3 رکعات کې رااله پلانې ولړلې د موږ د ګوګت کا، پلانې ولړلې اواز خسته کا، پلانې ولړلې سجده وګده کا. اوس د په بنیاد کې ریاکاری ده که په منځ کې ده؟ منځ کې ده. خدا عمل مردود دی او کنه نو یاد ساتي. اوس ته کچرته د په منځ کې د ریاکاری پرې کړه، بیا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و شیطان غو وسوسه غار سے ختم کړي، نو عبادت یې سره صحیح دی ځکه چلته بنیاد یې صحیح. او دې شډیر کې چې شیطان کوشش د ریاکاری په انسان باندې کوي، خو انسان باغه د فکې ولري کوي. به خیو سړی دی پری خود د ریاکاری او د اخره پوری اقشم پر ریاکاری کې عبادت کو، نو د موږ شو باطل شو، د موږ باطل شو. به د تویم ریاکاری په عمل کې دنه چې راځي په دوه قسمه ده، د عمل په بنیاد کې او د عمل په منځ کې. بنیاد کې چراله عمل برباد دی، واضح ده. په منځ کې چراله نو په دوه قسمه ده. کچرته دې سړي د ریاکاری په منځ کې پرې کړه او ختمه کړه، عبادت یې سره صحیح دی. او کده سره د قشن مخې ته لاړه عبادت څه شو؟ عبادت فاسد شو.
ها یو کار کې دیش چې کله د عبادت یو بل پورې تړلې شوی نه یو بل پورې تړلې شوی نه نو بیا کې دیش چې دا ولنې قبول له او د اخرنې قبول نشو دي چې کې دیش مثال بل درکم یو سړی دی 2 رکعاته مونږ یو کو د الله لپاره خالص او په دې 2 رکعاتو کې به سي چلو کو ریاکاری وکړه منګو چې ریاکاری د سره لاړه د ریاکاری ختم نه کړه عمل بربادي خو اوس دې ته کته غواړي چې دا عمل ټول یو بسره تړلې شوی دی کنه جدا جدا دی ها مسوتن موږ یو عبادت ته کې جدا جدا عبادتونه یو عبادت ته نو دا تړلې شي دا اوس نه جدا کیږي ته به دنه په ریاکاری کې لاړې چې لاړې عمل دنم لاړو خیو سړی دی سل ریالې د کور نه راواغست وې دا زړه الله په لار کې صدقه کوم خاصنګ اولنی کس له 50 ریاله ورکړو بالکل د ریاکاری نه صفا به 50 ریاله راواغستو پلانی له ورکړو ټولو ته خو د ریاکاری په نیت باندې ټول عمل برباد شو ها ولې ټول برباد نشو ځکه چې هغه ولنې جدا عمل له د دویم جدا عمل له واضح شو مسله کنه ده کچا ته بیا هم نه واضح نو تاسو کول شي ورسته یو ناشنا روایت ته امام احمد بن حنبل رحم الله وروړه پای کې دادی ويقول الله يوم القيامه الله بد قیامت پر ورځ د غریاکارو تسوي په خلکو بسلار شي کنتم تراؤون فی الدنيا چې تاسو به د عملونه خو فانظروا هل تجدون عندهم جزاء نو ګوري چې دغه سره جزاء د عمل شتي او کنه کوي وسره یو والدي او کنه یو به زی د ناشنا روایت ته ګوري چې ته د پلاني سیب د لپاره مونږ کې پلاني سیب د لپاره عبادتونه کې هغه ته د خو د لپاره قیامت پر ورځ دی الله دغه پلاني سیب پسې وړيږي چې لاړ شه پسې کسه درکې چې درکې او یې سم نشي درکول الله دې مونږ ساتي د ریاکارین دغه نه بعد حدیث راوړل دی وعن ابن مسعود رضی الله عنه عبد الله بن مسعود وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې من مات وهو يدعو من دون الله ندا سوک چې په دې حال کې مړ شو چې د الله سره سوک شریک را بلو په مخلوق کې د الله نه له مخلوق ته چغي وهلي دخل النار د لار جهنم ته ننوتو رواه البخاري د حدیث امام بخاری رحم الله راوړی د حدیث دې لپاره راوړو د شرک نه یره چې دومره خطرناک عمل له چې څوک پکې پریوتو چرته لاړ جهنم ته لاړ یوسف فائدې ته ذکر کوم زغوانم چې یو بل حدیث پاتې چې هغه مو وایو دې ځکه یو فائدہ من ماتا څوک چې مړ شو دې ځنه دا مسله ثابت شو چې اعتبار سره دی اخر خاتمه لري اعتبار اخر خاتمه لري یو سړی دی پوخا مشرکو به توبه وست مړ شو په توحید باندې د موحد ک مشرک دی موحد خیو سړی دی موحد والعیاذ بالله به شرک تر وولیدو سات په شرک وته مشرک ته موحد دی مشرک دی ځکه اخیری عمل له اعتبار دی دی مبارک ډیر سوچ کوی د اخیری خاتمه مبارک چې زما اخر خاتمه بس په دې مدو کې چې وسه دې ته مګوره په دې سوچ کې چې ساره نه په کم وخت کې وسی ځکه چې حساب کتاب بر سرم په غیب باندې کی او دا خبره یاد ساتي چې څوک چې په کم شي باندې ځوان شي په غیب بوډا کیږي او په سشي چې بوډا کیږي په غیب باندې مړ کیږي او په سشي باندې چې مړ شي د قیامت پر ورځ به په غیب باندې بیا را پاسي وی چا چې د الله نه علاوه مخلوق ته چغي وهل نو دا مخلوق ته چغي وهل مطلق شرک ته او کفر دی ها نه تفصیل دی پکې اوس کې چې ته مخلوق قادر په یو کار باندې او استاد خبر اوري نم شرک دی نه پلانیا را شهر مسجد سامان گاڑی ته وخیو او د مشرک بچو شرک دی غیر الله ته چغي وهل نه دا شرک نه دی ولی شرک نه دی ځکه چې یو خو پلانې دا خبره اوري دویم پلانی کې د طاقت شتي
ها پلانیه بچی را کماله شرک دی کنه دی ولی خاصیت الله دی بچی ورکول ها پلانیه راشه مالا دوائی راوړه پلانیه قبر کې پروت شرک دی کنه دی ها ولی هغه کی طاقت نشته کله چې موسی علی السلام ورننه وته خار ته او دوه قسم جنگ یو سوکو یو قبطي بل بني اسرائيل فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه اكم چې د بني اسرائيل کا आवाज کو موسی علی السلام ته راشه بچ می کوي شرک یو ها ولې نه کړی شرک ځکه چې یو موسی علی السلام د خبر اوري او دویم طاقت وسره شته د خبرې دي ستې اهمي ګره خکله دي سکیږي چې خبره اوري خو طاقت نشتی دا ناروا ده لکه څنګه چې ما مثال درکو پلانیه بچی راکا اوري خبره خو طاقت نشتی کله دي سم کیږي چې خبرم نه اوري طاقت هم نشتی خبرم نه اوري طاقت هم نشو دا خو عامه ده لکه دي قبرونو ولته چغوي خکله دي سم کیږي چې طاقت شتی خو خبره نوري کې دي چې نشي کېږي لکه یو سړی په پاکستان کې دی او ته په سعودي عرب کې کمره کې نه چې وي پلاني راشه پلاني امرسته مې وکړه نه دی جایز نو په دې مسله کې د تفصیل ځان سره یاد ساتي دخل النار واذا سړی نه نوته جهنم ته والعياذ بالله لنډه فیصله وشو لکه چې انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار داغینه بعد حدیث ته ولی مسلم عن جابر امام مسلم دا حدیث راوړی د جابر رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړی ده من لقي الله لا يشرك به شيئا څوک چې د الله سره ملاو شو په دې حال کې د الله سره ملاقات شو چې د الله سره سشي ټکي په دې زړه ولیکي ښا چې د الله سره سشي نه شریک کړي نو د الله نه علاوه چې څه شی دې ټول پکې دندرالو هر مخلوق پکې راغ ولی نبی ملائک ګټه ونه باباګان قبرونه درگاهونه هر څه پکې دندرالو یو سړی دې د الله سره ملاو شو او د الله سره موږ ټول ملاویو ټول بل الله ته مخامخ کیږو دا د سوچ او د فکر خبره ولله دا غوړه سختي موږ ته اسانه کی وكمور چې الله ته مخامخ کیږي من لقي الله لا يشرك به شيئا یو سړی د الله سره ملاو شو وسه خوش قسمت دی ملاو شو په دې حال کې چې د الله سره ضرب برابر شرک نه لري دخل الجنه نه وته جنت لار جنت مطلب دا چې د عذاب نه ملوي ها مطلب دا نه چې دخل الجنه بس د جنت ته ډایرک لړ مطلب دا دی کچرته د حقداري جنت ته نه وته ډایرک نو ډایرک باندې وځي او کچرته د شرک نه لوي ګناونه کړی الله ول عذاب ورکینو عذاب ول ورکی خو به شرک راولي بیا به جنت ته راولي دا مثلا بیان کړی کنه دلته دغه مراد ومن لقيه يشرك به شيئا او څوک چې د الله سره په دې حال کې ملاو شو چې شی او سره شریک کړو دخل النار نه وته جهنم ته حدیث سمره د یری سمره د یری حدیث چې الله سره ملاو شوی شرک کړه ډایرک جهنم ته بل خبره پکې نشته ډایرک جهنم ته بل خبره پکې نشته خو به دومره ده چې په شرک اکبر او شرک اصغر کې فرق دی څه فرق دی شرک اکبر ولا به نروزی او شرک اصغر ولا به روزی خو بخانه دوانو ته نشته اخره کې مؤلف رحم الله فيه مسائل وي په دې باب کې ډېری مسلې دي لکه حدیثونه چې موږ بیان کړو د آیتونه الاولى غټه مسله به کې ده الخوف من الشرك چې د شرک نه بيري او څنګه به نه یریږي او څوک تیریدو ابراهيم عليه السلام تیریدو الثانيه ان الرياء من الشرك دا مسله واضحه شو چې ریاکاری هم شرک دی الثالثة دريم مسألة أنه من الشرك الأصغر داتي موازيه شو جريا كاري كم شرك تي شرك أصغر ده هم منجي تفصيل بيان كو كلا كلا شرك أكبر تمولي ديش كلا خالص دا عبادت دا بل دا پارا كي
د سره پکې د الله یې سنې نو دا به شرک اکبر ته وړي. الرابعه سلورو مساله انه اخوف ما يخاف منه على الصالحين. پیغمبر صلی الله علیه وسلم نیکانو صحابه کرامو ته وی زه یریګم پتا سو باندې د شرک نو چې نیکانو خلکو باندې پیغمبر ویریدو نو دغه نه بعد به سوک. الخامسه پنځمه خبره قرب الجنه والنار. جنت او جهنم نږدې څنګه نږدې دي سی وی چا چې شرک ونکو دخل الجنه چا چې شرک وکړو دخل النار. لنډه قصه ده خبره ټول ست په عمل باندې. السادسه شپږمه خبره الجمع بين قربهما في حديث واحد. او دا مسله چې جنت او جهنم نږدې دي دا په یو حدیث کې راغلي دی. اوس مخکې مونږ بیان دوه په یو حدیث کې دا مسله راغلي. السابعه وما مسله دي باب نه دا واضح شو انه من لقيه يشرك به شيئا دخل النار. څوک چې الله سره په دې حال کې ملاو شو چې شرک کړي جهنم ته بنوزي ولو كان من اعبد الناس. اگر کده د الله سم بندگی کړي خو بیا هم چرته زی جهنم ته وزي. ان الله لا يغفر يشرك به. هغه ثابت شو کړه بل چې څوک د الله سره ملاو شو حدیث کې تیر شو الله سره ملاو شو شرک کړي دي او باقی ټول عبادتونه کړي دي بیا هم چرته زی دخل النار جهنم ته بنوزي. الثامنه اتم مساله المساله العظيمه. غټه مسله به کې ویدا سؤال الخليل له ولبنيه وقايه عباده الاصنام. ابراهيم عليه السلام د ځان د پاره او د بچو د پاره دعا وغوښتوي مونږه د بوتانو د بندګۍ نه لري ساتو. غټه مسله به کې دا. نهم مساله اعتباره بحال الاكثر. ابراهيم عليه السلام دا دعاګانې ولي وغوښتي ځکه چې هغه ډیرو خلکو ته وکړو د غوي د حالاتو نه وېریدو. دغه دعا چې کوم ابراهيم عليه السلام غوښتل دی وایي کې دي سي دي رب جنوبني وبني ان نعبد الاصنام. موږ د بوتانو د بندګۍ نه لري ساتولي. رب انهن اضللن كثيرا من الناس. ويا الله د دې بوتانو د لاس ډیر خلک گمراه شوي جنو ته موږ بچ ساته. ابراهيم عليه السلام ولي ویریدو د دعای وخته دغه چې هغه د ډیرو خلکو حالاتو توکتو او نن سبم ګره ډیرو خلکو حالات دقه دي چې توحید نه پیژني. لسم مسألة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. وبدي كده لا إله إلا الله تفسير وشو حالانکه په یوځ کې لا إله إلا الله خبره بګرا غلب نه ده خو تفسیر څنګه وشو دي سي چې د باب نه دا مسله ثابت شو چې الله سره به شرک نه کې او په توحید کې د نم دوه خبرې دي نفي او اثبات. عبادت ثابتول یوازې د الله لپاره او د غیر الله نه ختمول دا خبره وي دی باب کې دنه رااله. یو لسمه مسله فضیلة من سلم من الشرك. دا هغه انسان فضیلت پکې راخکاره شو چې څوک د شرک نه بچ پاتې شو. څه فضیلت دی؟ جنت ته بننوځي. دا غټ فضیلت. یو سړی چې ځان د شرک نه بچ وساتو الله به چته نه باسي الله به جنت ته نه باسي. دا د دې باب نوې دا مسله راووت. په دې باندې به اکتفا وکړو ان شاء الله. پر روان درس کې به باب الدعاء الى شهاده لا اله الا الله د توحید طرف ته دعوت ورکول دا مسله ان شاء الله پر روان درس کې بیانو. نن موږ اجمالی خبرو کړو د شرک په اړه کې موږ تفصیل نه دی کړی. په دې روان درسونو کې به د شرک د هرې مسلې تفصیل لازم لکه د ډیرو خلکو په ژوند کې سوالونه پاتې شو لکه قسم د غیر الله په نوم باندې دې مسلې به ځان له باب راځي یا موږ دا وی چې سچې تو غواړو سال لو وړي د شرک دې به ځان له باب راځي یا تعویذ په غاړه کول د دې به ځان له باب راځي بنگړې په لاس ول ګوتې په لاس ول پای کې عقیده ساتل د دې به ځان له باب راځي د جادوګرانو خواته تل د کوډګرو خواته تل د دې به ځان له باب راځي. خو موږ صرف په دې باب کې د شرک غو تعریف وکړو چې شرک څه ته وایي او د شرک غو اقسام بیان کړو چې زمونږ د ملګری زمونږ د رونه زمونږ د خويندې دوی به پوښي. الله سبحانه وتعالى دې موږ د توحید په مسله باندې پوه کړي او الله سبحانه وتعالى
موږ له توفیق راکړي چې د توحید په خپل ژوند کې دي سره ولول لکه څنګه چې الله سبحانه وتعالى غواړي او الله سبحانه وتعالى دې موږ د شرک نه بچ ساتي او الله دې زمونږ بچي زمونږ خزي زمونږ مشران کشران زمونږ پښتانه زمونږ مسلمانان زمونږ ملک ولا الله دې موږ ټول د شرک نه لري ساتي. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.